د پښتو او پښتونخوا د مشهوري سندرغاړي نازي اقبال تازه یوه غلطه او فحشا ویډیو راغلی ده چې پکې ښکاري د هوټل په یو کمره کې له یو هلک سره همدغه غلط کار کوي. دوستانو که غواړئ چې تاسو همدا ویډیو ګورئ، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. خو د ویډیو له شروع کول نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي هغو ټولو نه هیله ده چې پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. نازي اقبال چې د پښتو ژبې او پښتونخوا مشهوره او خوږ ژبې سندرغاړې ده چې په زرګونو سندرې ویلي دي او په لربر کې ښه ډېر مینوال لري. خو اوس یې نوې یوه ویډیو راغلې ده چې په هغې کې ښکاري چې په لندن کې نازي اقبال د هوټل په کمره کې له یو هلک سره همدغه غلط کار کوي. له دې نه مخکې هم د نازي اقبال د بدکاري او فحشا ډېرې زیاتې ویډیوګانې راغلې وې، خو وخت ناوخته به بیا نازي اقبال لایف راغله او خپلو مینوالو ته به یې سپیناوی وکړ چې هغه زما ویډیو نه ده، یعنې زه نه یم چا ایډیټ کړې ده. خو اوس چې کومه ویډیو راغلې ده ښه صفا ښکاري چې نازي اقبال د شرابو په نشه کې د هوټل په یو کمره کې له یو هلک سره همدغه بدکاري کوي. دوستانو په نازي اقبال اکثره داسې تورونه لګېدلي وو چې په نازي اقبال یې خپل خاوند په بار ملکونو کې همدغه غلط کارونه کوي. د نازي اقبال او د خاوند ترمنځ یې څه موده وړاندې طلاق هم شوی وو او خلکو لیکلي وو چې د طلاق وجه یې هم همدا کارونه دي. دوستانو د نازي اقبال همدغه وایرل شوې ویډیو ډیره زیاته ګنده او فحاشه ده، نو د یوټیوب د پالیسي په وجه موږ هم نشو کولی چې دلته یې تاسو ته اپلوډ کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ورور په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. دوستانو د دغه ویډیو باره کې تر اوسه نازي اقبال څه بیان نه دی ورکړی او نه هم تر اوسه سپیناوی کړی دی، خو اوس به د دې انتظار کوو چې نازي اقبال د خپلې دغې د بدکاري د ویډیو په اړه څنګه سپیناوی ورکوي. دوستانو دا وه ویډیو چې د نازي اقبال د نوي وایرل شوي ویډیو په اړه وه. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.